اول تاسو دې ته وګورئ چې د پاکستان نه لوی بے ضمیره قوم په دنیا کې وي. پرون عبدالغفار خان مړو، دا هغه عبدالغفار خان دی چې دې خلقو به ورته هندو ویلي، دې خلقو به ورته سرحدي ګاندي ویلي، دې خلقو به ورته د هندو مرګره ویلي به کنه به. خاص کر دی مسلم لیگو، دی مسلم لیگو به غفار خان ته هندو ویلي او د هندو مرګره به ورته، او تر مرګه پورې ورته هندو ویلي. چپ چپ چپ، د دې پورې درته نه وایم چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم، د دې قوم مزاج او ضمیر درته ښیم. نن درېمه ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړیږي. لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل بدیو. دا ستا د صوبه سرحد گورنر چې دی، دی به ویلي چې دا د هندو مرګره دی، دا هندو دی. هانجی ابل ورځ د بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسی بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړي او د دغه خدمات بل چا نه دي کړي. دغه تاسو خیال راغی. اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ډېر لوی لاس اوسې صفتونه کوي. نو تاسو وایئ چې د یو قوم دا مزاجي، دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي. یو سړي ته چې وایي چې دا خراب دی، نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو. اوس صفتونه څه دپاره کوي؟ بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم ړومبی ورته هغه راورسېدو، ښځه او بچي ور سره دي، او د هغې چې خپل کم رسم دی د هندوانو هغه تابوت ته داسې وکړ. تاسو به لیدلی په دلی کې ما په سن 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تپوس وکړو چې تاسو د غفار خان ولې دومره تابعداري کوئ؟ هغه هندو ما ته وویل چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو، نو په دې ملک په آزادۍ کې دیم هغه سړی دی چې 45 کاله جیل پکې تیر کړی، او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وتو کې د دم ډېر لوی لاس. نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برکت دی، په دې نیت قدر. پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرة المنتهی نه راکوز شوي یو، او صاحبه اوس لوی مسلم لیگ کې چې دی جنیجو دی، او دلته هم صدران او لال کورتای جوړې کړي دي چې دا ملک مونږ آزاد کړي، دا ملک د دیوبند علماو آزاد کړي، دا ملک شیخ الهند آزاد کړي دی، دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړي دی، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد آزاد کړي دی، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړي دی، دا ملک مولانا حبیب الرحمن آزاد کړي دی، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړي دی. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګریو، پیرنګیان چې تله دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ورکو. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا بیا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی. د شیخ الهند درې سپایانو چې د دیوبند نه با کوم حکم جاری کېده، یو د ترمزو حاجي صاحب. ترمزو حاجي صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غزا کړې وه، که یقینم ناراضي اوس لاړ شي لکړو ته. ترمزو حاجي صاحب چې چرته خښ دی داغه د قبر سره اوسم 2-3 منه بم پروت دی چې تر ننه لا خلاص شوی نه دی، چې په دغه ځای والا پیرنګیانو بمباري کړې وه. بم اوسم پروت دی، زه 2 ځله تلی ما لیدلی دی. او د مومندو د لکړو نه به راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان ویشتل. دا ډې صاحب غزا تاسو ته څه پته وه؟ دا فقیر پی ستا د وزیرستان چې و څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړو. چا ورته پاکستان جوړیږي، ویل پاکستان څه ویل انګریزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډېر ښه دی، او په دې مسلمانانو مې باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو له ور وایي د پاکستان حکمران طبقې نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ور وستی دی که نه؟
که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دې کې خو پیرنګیا ناست، که افسر لور شي داسې رویه به در سره کوي چې ته به وایې چې خدای دلته خو چې سیک ناست وی خو چې دی نه وی ناست. نوکرۍ لور شي بی او ام او ډبل ام او پی ایچ ډي او پلانې او ډنګړې کاغذونه ګرځوه، انټرویو ده. هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو، وی د یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتی شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی، انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو، مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي برتی کول دي. ما ته مولانا صاحب نن اتمه ورځ ده چې پلاني وزیر سړی راستولی او آډر هم شوی دی. بس خو وزیران دي او ممبران دي او امینګان دي او امپیګان دي او رشوتونه دي او پیسې دي او دولت دی او د غریبانو کور وران دی. بله شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټرۍ دپاره یو انټرویو راغلی وه. انټرویو له چې تللی دی هغه افسر ورته ویلي دي بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پرېوتی دی، بک شوي دي، ویل بیا ځان راستړی نه کوي. څه تعلیم دی ویل چې ما ام اے کړی ده. نو اوس ام اے او بی اے والا چې یی که نه پالش ډبي والی پالش او د پالش په ډبي ولیکئ ام اے پالش او یا پې ولیکئ بی اے پالش، پالشونه کوئ. نلته ورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه په سرکونو لګولي دي او تیر کمانې ورکړی دی، نئی روشنی سکول، نئی روشنی سکول. نئی روشنی سکول والا لم چرته پلاران پیدا کړي دي خپل. نو ما نن لس 15 کاله مخکې یو شعر ویلی نو دا وکیلان پې ډېر خفه شوي بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے والا با ٹانگے چلے، بی اے والا با بوجھائی اوچتائی مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈائی تورائی خرسائی. مرگ نرستم دا غفار خان نا اس بزرگ جوڑ کو چی جواندیو اندوم ورطا ویلی شرمیدلو پوس پری کر. نن اندو تاسو لپا مخ دا شرم سپیڑا درکڑا چی ستادت ملک حکمران طبقه ورطا نزدین وراغلی او غد دلینا ورطا برای راس پلک کے راگے چی دا زمان ازادی دا برکت دا سمر دا شرم خبر. نو عزیزانو عرض میں داو وی پزن کدن میں پکار نشوی اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا سنا، پزن کدن میں پکار نشوی اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا. پرون میں اخبار والا تے مشرق دے او جنگ دے او نوای وقت دے او پلانے دے او ڈنگڑے دے مالدا اوسم سے جوڑ کړي دي. په دې اخبارونو کې دا روزانه څه کوي، دا څه وایي یو څه لیکي او دا ویل بم څه. نو ستا د ملک منافق رخ ته چې پوه شي چې د قوم رخ اوس دې طرف ته دی. هغه د مولا د پیاز په خبرو پوهېږئ که هسې درته سر مې نغری کو. مولا د پیازا د بادشاه وزیرو او د بادشاہ په کور کې تور باټینګن پاخه شي. نو چې راوی وسته نو بادشاہ ورته وی چې مولا د پیازا صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی ورته وی صاحب دا تور باټینګن دومره اعلی شی دی چې د سبزیانو بادشاہ دی او تاج په سر دی. تور باټینګن باندې پاس هغه تاج ویل په سر دی، تم بادشاہ تاج دی په سر دی او دام د سبزیانو بادشاہ دی. ویل ښه سبا بیا پاخه کوي چې سبا بیا پخ کړی دي چې راوی وسته. بادشاہ ورته وی چې مولا د پیازا صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی. هغه ورته صاحب کدا خوه نو سرمن به د چندخ پشان نه وي، د دین آرامي سبزی بلشتنه د سرمنې ته خو وګوره. بادشاہ ونی و د لاس نه ویل پرون د سبزیانو بادشاہ تی جوړ کو تاج دی ور په سر کړو او نن دې تی چندخ جوړ کو وجنم دی. حال وایا هغه ورته بادشاہ قبله عالم خطا خوشاله وکنه چې کوم شي ته تخوه مونږ تاجم ور په سر چې کوم ته تبادوه مونږ تی چندخ جوړ مونږ خو ستاد خله او د خان د خله نوکران یو چې ستا ها سره ها ملاو نکو نو ستا د دومره لوی نعمتونه به مونږ په څه ازمو. نن ستا ملک د خان د خله نوکر، ستا ملک خپل ضمیر نه لري، خپل ایمان نه لري،
خپل غیرت نه لري، خپل حیا نه لري، خپل شرم نه لري. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض داو چې اوس قرآن کریم با نازلیږي او غرض به څه دا بیانونه باورې مخ کې خو اسه ځان ستړی کول دي. زمونږ مثال د بوز احفش دی. امام احفش په دې نحوه کې لوی امام، هغه یو چیلای ساتلی و. نو چې د استاد نه به سبق زده کو نو چیلای به بار وایستو د مړی کې به پړیو نو دی به ورته لګیاو دا مبتدا دا دا خبر دی دا حال دی دا ذوالحال دی دا مفعول دی دا دا دی دا دا دی داسې بیا که چیلای ته پوه شوې نو چې چیلای داسې کې خو هغه سردسې کې او ویل دا نه ده پویا بیا به ورته شروع. امام احفش دومره لوی امام په نحوه کې د چیلای په برکت ګرځېدلی. مونږ بوز احفشان یو. قرآن کریم به جبریل راوړو. اوس جبریل څوک دی؟ جبریل دی یو فرشته نامه ده. که تاسو اورېدلي په تمامو ملائکو کې څلور ملائکی چې دي هغه د مقربینو نه دي. اسې خو ملائک ډېر زیات دي. عزیزانو دومره ملائک دي په دې دنیا کې چې امام غزالی لیکلی دي چې هر سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته د اسمان نه 90,000 ملائکه راځي هر سحر، او د سحر نه والا تر ماخامه پورې د 90,000 ملائکه د روضه نه غیر چاپیر ولاړی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود و سلام وای. دا 90,000 ملائکه بیا ماخام لاړی شي نو ماخام بیا نور 90,000 راشي. هغه نور 90,000 بیا تر سحر پورې پر روضه مبارکه باندې درود و سلام وای. او دې کې د خوند خبره دادا چې امام غزالی لیکلی دي چې نن کم 90,000 ملائکه راشي نو تر قیامت پورې د دې ملائکو لمبر به بیا ناراضي. اوس اندازو کوي سورل 100 کال وش چې د سورل 100 کالو نه د پیغمبر پر روضه باندې په 24 غنټو کې او یا څو شو 140 نو 140,000 ملائکه په 24 غنټو کې روضه اقدس ترازی او تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي. نو اندازو کوي چې د دې ملائکو چرته شمار بم د چا په تصور کې راشي. اوس دا هغه مفاتيح دي چې قران کریم کې الله فرمایي چې وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. دا الله په نس باندې داسې خزانه دي چې داغه علم سوا د الله نه بل اچاته نشته، بل څوک ته خبر. څومره مخلوق ده په دنیا کې معین تعداد سوا د الله نه بل اچاته معلوم. دا تاسو شمارلی شي چې دنیا کې میږي څومره دي. ته دا د دزمکه په سر طاقتونه راجمع کا او دا ټول طاقتونه متوجه کدي ته چې د دنیا میږي او شماري چې میږي څومره دي، یا د دنیا مچان او شماري چې مچان څومره دي. دا د دنیا طاقتونه، یا د دنیا ماشي او شماري چې ماشي څومره دي. د دنیا طاقتونه به عاجز شي، لیکن دا علم سوا د الله دا بل اچاته معلوم. دې کې شک نشتا چې دنیا کې د ترقی انتها وشوه. ترقی یافته ملکونه دنیا کې ډېر زیات دي، لیکن کم سيزونه او کم قوت او طاقت چې د الله د ذات سره تعلق لري هغه ترقی ته د الله پیدا کرده مخلوق چې دی په ژوند کې سچ نور مربونه کاله په دې ځمکه تیر شي نو ورو بنرس. ترقی یافته ملکونه ډېر دي، پاکستان نه دی. پاکستان خو د دنیا په ملکونو کې اړو څه ملک نه دی. که د پاکستان ملکم په دنیا کې چرته ملک وې نو د پاکستان حکمران طبقه چې بهر ملک تلاړ شي نو د بال ملک وزیر اعظم یا صدر ولا استقبال تلارې ته ناراضي سو کو سډب ورته راوستي ایرپورټ ته، ځکه چې دا ورته اړو څه سړی نه ښکاري. دا داسې شی ورته ښکاري لکه په لاره چې مونږ غوندې خلق رواني دا ګیرو میرو والا او ښځې په مخه ورشي نو یو بل ته وایي سړي دي، نو یو ښځه ورته وایي چې خورې سړي نه دي شیخان دي.
نو مونږه د خزو ته هم سړی نخکارو شیخان دی ویګری والا دي نو دوی د بار ملکونو ته دغه سخکاری لکه دا مونږه چې خزو تخکار دا سو خیال راغی نو عرض می داو چې د دنیا هیڅ طاقت چې ده ا د الله هغه قوت او طاقت نشي معلومولای چې کوم داغه د ذات سره تعلق لري نو ملائک دومره دي په دې کې بیا مقرب ملائکی چې دي هغه سلور دي په دې سلورو کې بیا سرفراز فرشتہ چې دا هغه حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ډیوټي چې د کله نه پیدا ده نو هغه داوا چې د الله او داغه د محبوبانو په منځ کې راز او خبر وروړو د پاره دا د انتخاب شو 1,24,000 پیغمبران د آدم علیہ السلام نو نیسا تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ډیوټي د جبرائیل علیہ السلام حتی کې علماء وایي چې جبرائیل علیہ السلام د بنی نوع انسان نو وړاندې پیدا دي ځکه چې ملائکه مخکې پیدا نو د بنی نوع انسان رومبنه نکاح چې په جنت کې د آدم او د حوا شوه نو هغه هم جبرائیل علیہ السلام ته بعض ائمه وایي چې نکاح خو به مہر صحیح کیږي نه په نکاح کې ضروری دا ده چې خزل به مہر ورکه نو علما وایي چې مہر دغه وخت کې د بیبي حوا څه شو ځکه چې آدم علیہ السلام په جنت کې د کمشي مالک نه و ملما په تور جنت ته تلو نو دغه وخت کې د مہر کې څه ورکړي بیبي حوا بای نکاح تیار ده مہر آدم علیہ السلام وی ما سره څه دي الله ورته فرمایل چې ستا په امت کې ستا په اولاد کې با یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نامه به محمد وي داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورک نو آدم علیہ السلام لس کرته دا الفاظ وی چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا الفاظ وی او دا د بیبي حوا مہر شو جبرائیل علیہ السلام نکاح تړل عزیزانو ډیر نکاحونه پاسمان کې هم تړلې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم د حضرت بیبي عائشه سره په اسمانونو کې شوه نو عرض داو چې خیر مونږ هو چې کوم ملک اوسېګو یا کوم خلق سره زمونږ واسطي دي الله دې امان راکړي خدای دې امان راکړي مخکې څه دي پته نه واخر دعوانا ان الحمد لله